warm welcome to Good Morning Show and a very warm welcome to Good Late Night Show. یو کتونکو زمونږ د خیبر ټلویزیون په حواله باندې که چېرې موږ خبره ترې وکړو زمونږ د مختلف پروګرامونو مختلف فیچرز دي او د هغې خپله حواله ده سپیشلی که چېرې موږ د خالد ورځ سهار تاسو ګورئ د خیبر سهار دا د 10 والی تر 11 پورې د پاکستان سټینډرډ ټایم هغه چې تاسو ګورئ په هغې کې موږ خاص فیچر ساتلي دي دا وخت زمونږ په سعودي عرب کې تقریبا د سهار 10 منټه د پاسه 8 بجې دي بیا موږ راځو یونایټډ عرب امریټس دیټ از گلف هلته کې 10 منټه د پاسه 9 بجې دي دین پاکستان د هغې نه پس سنټرل ایشین ریپبلکس د دې نه بله ټول سارک کنټریز په هغې کې موږ تاسو ګورئ انډیا بنګلادیش بوټان نیپال مالدیوز د هغې نه پس چې بیا موږ ځو زموږ آیلینډز دا پروګرام ګوري د هغې نه پس جارډن کوریا او ان د لاست نیوزیلینډ اینڈ آسټریلیا اینڈ ناو ډیز وی آر ویری مچ ایکسس موږ په شنن ټول یورپ کې چې کوم دی زموږ دا پروګرام ایزیلی کتی شي درنو کتونکو زموږ د خپل ژوند یو خاص حواله ده او څومره چې زموږ اسلامی اقدار دی به حیثیت مسلمان دیٹ از ٹاپ پرائرٹی پکار دا دی چې هر انسان دا غینا اول خبري خپل ماشومان دا غینا خبر ساتي خپل خلک دا غینا ساتي ځکه چې ریلیجیس اسوسییشن چې کوم دی دا نه صرف د دنیا ترقی ده بلکې دا د آخرت توخه ده ستاسو لپاره سو هغه باندې به سکول غواړي نن دا لاین چې په دې کې ماډرنزم ستوي هغه سیز چې اکسس کیږي په هغې حواله باندې اسلامي تعلیمات نورو ته رسولو کې کم خلک زیاته فایده کوي ترجمه تاسو کړئ الکترونیک میډیم په هغې کې کردار څه دی او کم خلک چې دې کې تجربې کوي د هغې فایده څه ده او هغه د خلکو دپاره ولې رول ماډل دي زموږ اول چې کوم ملګري خپل یو کریشن کړی دی او تخلیق کړی دی د هغې تاسو ته زه یو نمونه ښیم او د هغې نه پس بیا راځو ګورو چې زموږ میلمه په دې حواله باندې څه څه کړي دي شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی لا اقسم بیوم القیامه زه قسم خورم په ورځ د قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه او زه قسم خورم په ملامت کوونکي نفس باندې ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه آیا انسان دا خیال کوي چې مونږ به د هغه هډوکي راټول نه کړو بلا قادرین على ان نسوي بنانه ولې نه مونږ خو ان د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو بل يريد الانسان ليفجر امامه خو انسان دا غواړي چې آینده هم ګناه کوونکی اوسي جزاک الله دا تاسو کتل ګرانو کتونکو قرآن عظیم الشان د هغې ترجمه د هغې ایکسپریمنټ بیا الکترونیک میډیم دپاره د هغې آواز او د دې نه علاوه تاسو د کې ګرافکس کته دا ریلی یو کریټیو کار مېلمه خبره چې کوله هغه چې کوم دی ګرافکس تاسو کته د قرآن عظیم الشان ترجمه هغه چا چې دا هو از د ریل کریټر چا چې دا سیز کړی دی په دې خپل ایج کې هغه ما سره ناست دی او ویری وارم ویلکم ټو توقیر علي مهرباني ډېره شکریه دا یو احسان عظیم دی مسلمانانو دپاره سپیشلی یو بیا چې په ټوله دنیا کې ستاسو دا دومره ښه هغه دا روان دی او بله دا چې فرسټ ترجمه تاسو کړې ده په پښتو کې او بیا په هندکو کې د قرآن عظیم الشان لومبنۍ ترجمه د فرسټ ایور تاسو کړې نو ډېره مننه جي تھینک یو ویری مچ فار جوائننګ سټرډے مارننګ شو ډېره مننه ټولو مېلمنو ته جي ډېر زیات په درناوي باندې هرکلی وایم لیاقت علي خان آرټسټ ستاسو تھینک یو ویری مچ اینڈ توقیر علي ستاسو ماشاءالله هیوج جاب تاسو ډېر لوی هغه کړی دی اول زه تاسو نه توقیر تاسو نه خبره شروع کوم ماشاءالله به حیثیت مسلمان موږ تاسو ګورو او د اسلام تعلیماتو چې موږ ګورو څه چې تاسو کړي دي هغې باندې که چېرې ګورو او هسې موږ چې موږ چېرې دا خبره لکه خلکو دپاره وړاندې کړو چې دا د دې دپاره نه دی یا د ای وي ټي چینل دا کوشش که تاسو ګورئ نو موږ د بده مرغه یا خو چې کله رمضان شریف راشي یا عید میلاد نبی صلی الله علیه وسلم راشي یا داسې نورې موقع راشي نو موږ بیا همیشه دا خبرې کوو موږ وایو نن موږ دا سیز ختمو الله تعالی په خپل هم چې تاسو ګورئ یو اسوسییشن نبی علیه السلام سره چې کله تاسو ګورئ په خپل ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ان الله تعالی په خپل دا وایي چې تاسو په نبی علیه السلام باندې حضور صلی الله علیه وسلم باندې تاسو یادوي هغه باندې تاسو درود شریف وایي بېشکه الله تعالی تاسو په هغې باندې درود شریف وایي په دې حواله باندې سیس چې تاسو کړی دی کوم کیپشن چې تاسو کړی بیک ګراوند چې کوم دی مقصد تاسو په ذهن کې د ثواب نه علاوه څه شي ګوره چې خبره ټولو کې دا ده چې نن سبا کم حالات را روان دي د دین نه لرې والی دا ما وکتو
د نه علاوه مختلف میډیاز چې کم چینلز او ورسره روان دي په دغه کې هم موږ وکتل خو ضرورت دا و چې یوه ترجمه یو هغه لینګویج چې په هغې کې زموږ خلک پوه شي زموږ په دې کې زیاتر کم خلک چې دي هغه انپړه دي خاص کر زموږ تقریبا کوالی اطرافو نه علاوه پېښور کې هم 50% دغسې خلک دي چې هغې په اردو نه پوهېږي سم لا کلیوال خلک شو لا دغه شو جمشید خان قرآن پاک د تاک دپاره نه دی راغلی چې هغه د په تاک کې پروت دي په هغه باندې ځان پوهول په هغه باندې چې هر مؤمن انسان ځان پوهې کړي هغه صحیح ده زما په زړه کې هم دا خواهش و چې زه یو داسې کار وکړم ما وکتل داسې خلک هم شته او داسې عمر رسیده خلک هم شته چې هغوی شعور ته چې راغلي دي هغوی قرآن پاک لوستلی دی هغه نه پس هغوی مړه دي خو هغوی د قرآن پاک په معنی نه دي پوهې هغوی دفن شو مګر الله تعالی چې کم احکامات را لېږلي دي په هغه احکاماتو هغو ځان پوه نه کړو نه یې خپل لایف د هغه په مطابق تیر کړو دا خو بېله خبره ده چې مونږ ته علما کرام څه وایي مونږ هغه ذهن کې اچو آیا د هغو نه مخکې هم یو کتاب دی په هغه اول ځان پوهول پکار دي علما خو هم د هغو نه خبرې کوي هغه زه نه دا نه ویم علما کرام هم د قرآن پاک نه خبرې کوي بلکل صحیح ده مګر کم چې زموږ فرایض دي هغه هم پوره کړو نو د ده لړ کې ټولو کې اول قدم چې ما کم واخیستو هم دا واخیستو چې هغه لینګویج چې لا تر اوسه پورې نه دي شوي هغه ټو لینګویج شو یو هندکو زمونږ پېښور او د ده په اطراف کې تقریبا هندکو ژبه دا وخت په پوره صوبه سرحد کې ډېره چاپېره ده کوهستانه پورې او مختلف داسې نورې علاقې هم دي هغه ما اول وکړه هغه ډېره کامیابي وکړه الحمدلله د دې لړ کې چې کوم دا پراجیکټ ما ته سپارل شوی و هغه د هغه نامه هم اخیستل ډېر ضروري ده کوم چې فرست ټایم دا پراجیکټ هغه په ما باندې وکړو حاجي محمد حلیم جان ډېر سماجي کارکون دی د هغه بچی دی زوی دی محمد عاطف حلیم نو دغو دا پراجیکټ په ما باندې وکړو هغې ډېر کوشش وکړو دې خوا وګرځېدل مګر کم کار چې الله تعالی د ما نه اخیستو زه دا نه یم چې ما ډېر غټ کار کړی دی مګر په دې هم نه یم پوهې چې نه زه یو دامره غټ عالم یم او نه دامره زه پوهېږم یو عام انسان یم مګر الله تعالی ما نه دا کار واخیستو نو پهله ما هندکو وکړه هغه هم د افتتاح زموږ سابق ګورنر کمانډر خلیل الرحمن صاحب خانه فرنګیران کې د هغه افتتاح وکړه او ډېره پذیرایي زما وشوه صحیح ده پوه شم توکي صاحب مطلب دا فرست چې کوم دی هندکو چې کوم دی زموږ دا خلکو اورېدل نو باندې د دې بیسکس چې کوم دي که نه اول خو دا از د کول د دي د بیسکس بیا هغې باندې تګ بیا په هغې خبره کول بیا په هغې ریسرچ کار کول یو عرض به زه وکړم چې توقیر صاحب څه کومې خبرې وکړې او دې کارنامې زه ډېر حیران یم دا الله تعالی هر یو انسان ته نه خاص انسانان دي هغه باندې مهرباني ده الله تعالی هر یو کار دپاره بیله بیله انسانان پیدا کړي دي او یو سړی دومره ایفرټس کوي نه د ګورنمنټ ته بیګینګ کوي نه چا نه پیسې غواړي نه ټکې غواړي نه خیر غواړي هغه د قوم دپاره یو احسان خبره کوي کم بدقسمتي ده چې ریسپانسیبل خلک دا خبره نه مني نو دا موږ دپاره ډېره لویه بدقسمتي ده توکر صاحب ستاسو طرف ته جي راځو زموږ ګرانو کتونکو تاسو زموږ سټرډے مارننګ شو لایو دا پېښور د سټوډیوز کې ګورئ ټول پاکستان کې موږ هر کله کوو په ټوله دنیا کې موږ هر کله کوو تاسو خپلې خبرې ترې شیر کول غواړئ ټلیفون نمبر تاسو ته ډسپلی دی هغه تاسو ګورئ هماغه د روټین نمبر دی تاسو ایزیلی خبر سهار کې موږ سره خبرې ترې کولی شئ توکر صاحب ستاسو چې کومه بنیادي سیس چې کوم دی کانسیپټ چې کوم دی زما سره خیال دی بیسک الیکټرانیک میډیم دپاره یا خلک پوهه کولو دپاره بیا هغې کې تاسو ګرافکس چې کوم کار کړی دی په هغې کې تاسو په هغه باندې تللی چې کوم ځای کې د آیات مطلب څه دی د آیات مفهوم څه دی آیات چې کوم دی نو څه څیز هغه کوي هغه ماشاءالله تاسو کړی دی څومره محنت دې دپاره تاسو په کار او څه تاسو کول دی چې نور خو به د روټین لایف تاسو بالکل آف شوي جمشید صاحب دا تقریبا یو قرآن چې دی په تقریبا 2.5 سال 2.5 کاله کې شوی دغسې 2 قرآنه تقریبا 15 کاله کې د ده دپاره دا وه چې بېګۍ به ما دا ټرانسلیشن کولو لیکل به مې
د ده پوره په لاس لیکلي شوي دوه قرآن کم چې موږ لیکلي. پهلا قرآن چې دی د هندکو قرآن، ها زما مشرې لور ده مهوش توکیر ICMS سټوډنټس ته اوس یې هلته سرویس هم ولګېدو. دا د هغه مهرباني ده چې هغه ډے اینډ نایټ ما سره ډېره خواري وکړه او دا ان ریټن هغه ولیکل بای وایس خو ما ووی. نو دا تقریبا 2.5 سال کې یو قرآن کمپلیټ شو. بیا د نه پس ایډیټینګ او تاسو پوهیږئ چې میډیا ټولو کې زیاته لکه د کم د ډسپلی خبره ده هغه دا د جمشید صاحب چې ریټن قرآن پاک لیکل شوي دي په پښتو کې ډېر صحیح اپراته دي. صحیح ده. چونکې د میډیا زمانه ده نن سبا، نو میډیا دپاره دا پکار وه چې کور کور ته ورسي، صحیح ده، خلکو ته ورسي. نو هلو السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی خبرې تاسو کوئ، تاسو आवाज اورو جی. جی جی تاسو आवाज روان دي جی، خبرې ترې کوئ. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. نو د ده دپاره دا ظاهره ده چې موږ دپاره دا ضروري وه چې کور کور ته ورسیږي. بل جمشید صاحب ټولو کې غټه خبره کم چې د ډسپلی خبره ده پویول دي، په کم الفاظ او په کم لهجه کې به ته انسان پوهی، یو عالم به پوهی، یو انسان یو مومن به پوهی ته. نو د هغه دپاره ما ډېر محنت دا وکړو چې زما لهجه داسې دې وي چې اثر وکړي، په زړونو اثر وکړي، د مؤمنانو په زړونو اثر وکړي. ایون ما دا ترجمې غیر مذهب خلکو لم ورکړي دي، په هغه کې سیکان هم دي، کم چې د تیرا سیکان دي هغو لم یې ورکړي. ما هغو ته دا وویل چې تاسو دا تلاوت دی، دا قرآن پاک ترجمه ده، تاسو پې پوهیږئ، انصاف په خپله وکړئ، صحیح شو واورئ او انصاف په خپله وکړئ چې زموږ کتاب، زموږ قرآن عظیم شان کتاب څه وایي. فیصله تاسو په خپل وکړئ. د نه علاوه کومه لهجې نه علاوه کوم ګرافیکس چې تاسو خبره وکړه، ګرافیکس ډېره معنی لري په کتونکو باندې. یو خو کرت شو مشاري بن راشد، دا د مصر کاری دی، د هغه سره زما وایس شو ډبل شو، لهجه مې الحمدلله 100% خلکو خوښه کړه او چې څومره خو تقریبا آل ورلډ نه په انټرنیټ باندې هم شته، ټولو خلکو خوښه کړه او ډېر زیاته مننه زما وکړه او ډېر مې ښکلی. د نه علاوه کوم ګرافیکس چې تاسو وویل، نو ګرافیکس کې ما دا کوشش وکړو چې زه د الله تعالی هغه نعمتونه کم چې زمونږ لیاقت علي صاحب په خپل تصویري شکل کې راکړي، دا هم یو عبادت دی. صحیح ده. آیاتونه نو ما هغه ګرافیک چې د الله بړایي بیانوي، صحیح ده، هغه نیچرل بیوټیز چې کم راځي په دې کې ابشار دي، ونې دي، بوټي دي، هم مزیدار او داسې ده په دې کې انساني شکل کې دغه کې ما دې باندې خبره تر کوو، ما صرف نیچرل راځو دې باندې خبره تر کوو. دواړو ما څه خاري چې دا نن چې کوم خصوصي حواله ده یا چې کوم خبرې ترې دي، دا اټس وای کنه مور دین انف. شکر الحمدلله سړي دمره اسوسییشن د سړي پکاري ګرانو خاري چې دا نن چې کوم خصوصي حواله ده یا چې کوم خبرې ترې دي، دا اټس وای کنه مور دین انف. شکر الحمدلله سړي دمره اسوسییشن د سړي پکاري ګرانو کتونکو، تاسو زمونږ لایو ټرانسمیشن د پیښور نه ګورئ. سټرډے مارننګ شو د شپې تاسو یو ورسنه پس ایزیلی د دې ریپیټ ټیلیکاسټ تاسو کته شي چې د شپې تاسو پروګرام تاسو ګورئ. موږ تاسو ته ډېر تود هرکلی وایو. دین علاوه که چېرته تاسو خبرې ترې شیر کول غواړئ، ټلیفون تاسو دپاره موجود دی. دا وخت یو بریک اخلو، د هغې نه پس بیا راځو او بیا ګورو چې په دې شو کې څه دي. سټے وذ AVT چینلز.
جی ویلکم بیک. یو ځل بیا تاسو ته جی ډېر تود هرکلی وایو. زمونږ دا وخت دوه میلمانه چې کوم ناست دي د هغې یو ځل زه بیا تاسو ته پېژندګلو کوم. ماشاءالله موږ په داسې سیلیبریټیز باندې داسې خلکو باندې ډېر زیات فخر کوو. او نن خصوصي حواله ده چې یو خو زمونږ خپل ویلیوز دي د اسلام په حواله باندې، یو بیا د هغې نه پس د هغې د خدمت یو خپل طریقې کار دی، او بیا د هغې نه پس الله تعالی ته د نزدېکت چې کوم دی نو دا یو ډېره لویه ذریعه ده. اټس برج دیر. او چې څوک په دې باندې ځي او بیا د بده مرغه چې داسې خلک چې هغه ریسپانسبل دي د دپاره، هغه خلک چې هغوی په ډپارټمنټس کې ناست دي، هغه په ارګنایزیشن کې ناست دي او د دې سیز د پروموشن دپاره ناست دي، هغه ځای کې هغوی د خپلو ذمهوارونو خبر هم نه دي. یقینا دا که چېرې په دې دنیا کې داسې پاتې شي نو بیا د الله تعالی یو خپل انصاف دی، او دغه انصاف یو ځل په خپله راځي او د هغې اپلیکیشن کېږي او بیا انسان ته پته لګي. خو افسوس دغې چې نه په هغه ځای او نه ورسره هغه ذمهوارۍ. توقیر احمد هغوی د قرآن عظیم الشان چې کوم دی هغه په خپله د هغې ټرانسلیشن کړی دی، په خپله په هندکو کې هی از د ویری فرسټ چې هغوی په دې ژبه کې کړی دی. نه علاوه د هغې کې تاسو ګرافکس وګورئ، د هغې آواز خپل تاسو وګورئ، نو هغه هم په خپله دی کاوش دی او دا یو ډېر زیات ګران کار دی. په دې باندې موږ دوی سره خبرې اترې کولې. خان یو بنیادي خبره چې کوم دغه دا ده چې موږ صرف په دې باندې خبره کوو چې یو کریشن، یو تخلیق، یو څیز موږ دنیا ته وښو چې ګورې چې دا یو څیز دی، دا رالو. د دې نه علاوه چې موږ دا وړو چې داسې چې کوم خلک دی نو تاسو مهرباني وکړئ چې کوم ریسپانسبل خلک دی، کوم ذمهوار خلک دی نو د دې خلکو لږ غونته کې سرپرستي وکړئ. دې خلکو باندې لږ لاس کېږدي چې نور څیزونه مخې ته راشي او داسې خلکو په شا باندې هغه بچي، هغه خلک، هغه هلکان، هغه جینکۍ چې هغوی ته د دې څیز شوق دی چې هغوی هم د دوی په لار باندې روان شي، دوی یې ولا څوک او د هغې نه پسې مخکې لاړ شي. موږ له افسوس په دې خبره باندې راځي. او د پاکستان د سیاستدانانو نه او د حکمرانانو نه دغه امید دی موږ ته. صحیح ده جی. یو محب وطن پاکستانی چې دی هغه په پاکستان کې نشي چلی. صحیح ده جی. کنې محب وطن پاکستانی په پاکستان کې نشي چلیدی. دا خو د غلو ملک دی. زمونږ د سیاستدانانو نه واله تر حکمرانانو نه چې کوم غله دي هغه د غلو ملګري دي. دا خو زمونږ یو محب وطن پاکستانی دی چې هغه دومره غټ تخلیق وکړو، دومره غټ خرج کا. محمد صاحب تاسو څه ګورئ داسې خلک چې موږ سره شته یا داسې هغوی چې کوم په کار نه وي چې دوی سر باندې لاس کېښودی شي، د دوی انکریجمنټ وشي، دوی مخکې راوستی شي؟ اخوان چې بالکل دوی مخکې راوستل پکار دي، دوی ته سلام پیش کول پکار دي. صحیح ده بالکل. چې یو نوم جوړول پکار دي زمونږ په دغه کې پاکستان کې د دې نوم راوستل پکار دي مخې ته. صحیح ده بالکل جی. صحیح. نو صرف تاسو د خبرو قدر کوو جی. تاسو د حیدرآباد د کراچۍ نه موږ ته انټیریئر نه تاسو کال وکړ، ډېره مننه جی. تاسو AVT خبر باندې خبرې اترې کولې. الله په امان. تقریبا صرف تاسو طرف ته جی راځم. ماشاءالله 115 سیزونه دي کې تاسو یو ځای کړي، تاسو تخلیق او تاسو आवाज ماشاءالله ډېر بیس کې دی. هغوی کوم تاسو هغه کړی دی. کوم ځای کې تاسو چېرته کې رالي ځکه چې قرآن پاک دا 10 سپارې، بیا په هغې کې آیاتونه مبارک، بیا په هغې کې ټولې خبرې اترې چې ته داسې چې سړی لږ ستړی فیل کړي چې یاره دا خو ډېر ګران کار دی، ډیسرډ غونته کړي سړی هم نورو خلکو ته څنګه انکریجمنټ میلاو شي. جمشید صاحب دا کار الله تعالی په خپله په قرآن پاک کې فرمایي که دا قرآن پاک ما په یو غر باندې نازل کړی وی نو هغه به هم زرې زرې وی. دا ډېر سخت کار. نو خبره مې دا کوله چې دا تقریبا که 2.5 کاله کې یو قرآن پاک کوم شوی، له 15 کاله کې 2 کور ما وکړل، د ده ډېر زور. نو خبره مې دا کوله چې دا تقریبا که 2.5 کاله کې یو قرآن پاک کوم شوی، له 15 کاله کې 2 کور ما وکړل، د ده ډېر زور. صحیح دی بالکل. دا لیکل ما او تاسو ته اوله مړومبی دا ووایي چې بیا لیکلو نه پس د ایډیټینګ کول او هغه نور کارونه هم ډېر زیات پکې. نو په ما باندې دومره زور راغی چې زه جمشید صاحب 1 year یو کال زه بیمار وم. صحیح. په ما باندې دومره زور راغی او دا نه چې زه مخکې نه بیمار وم حالانه، مګر د قرآن پاک دومره و زور چې هغه زه بیمار کړم. مګر الله تعالی د ما نه هغه بیماری او هغه څه BP های کېدل، لا نور څه داسې سمال داسې ډیزیز و داسې نه و چې هغه لرنه الله تعالی واخیستل. ګرافیک پورې چې کومه خبره تاسو کوله په دې ایډیټینګ کول مونږ هغه وخت کې دا خبره په دې ځای کې کړه چې دې کې ګرافیکس، نو ګرافیکس د الله نه الله ته د نږدې کولو لپاره ما دا ګرافیک چې خلک د هغه د قدرت نه نور محفوظ شي. صحیح ده بالکل. 3 شیونه شو، یو پکې ټولو کې اول کې رد شو، هغه نه پس بیا زما آواز شو. حتی الوسي کوشش مې وکړو چې خپله لهجه، خپل آواز په دې کې زه دا نه منم چې دا د پېښورۍ ژبه ده او دا د افغانۍ ژبه ده او دا شی نه دی. ټول پښتانه یو شی دی، ټول پښتانه یو پښتون قوم دی.
کلی که بیل بیل شو نو د هغو جبې بیل بیل سعودي عرب نه کار روان دي خبر. السلام علیکم شاه صاحب. السلام علیکم توقیر شاه. جی خبره کوي تاسو جی. زه ول توقیر صاحب شکریا ادا کوم ډیره مننه تاسو د پښتو قرآن ترجمه کړی ده کنه او جی او بل دا خبره چې مونږ په خلکو کې تر اوسه چې اسلام نه راغلی او د قرآن کوم احکامات چې دا نه راغلي او مونږه سیاستدانان او قوم ټول به داسې غلي لکه د لیاقت صاحب تصویر چې روک شوی صحیح دی په نورو چینلونو باندې هم دغه شان کېږي ټول ناستې خبرې کېږي چې د پاکستان مثال کېږي او جی داسې نه کېږي د دې لپاره دی چې څومره محنت کوي نو دا سره پاکستان پکار دي چې بیخي د دې کسانو مرۍ ته لاس واچولی شي بالکل صحیح ده نو هله به دا داسې کېږي دا ته هم ناستې خبرې کوې زه به ناست یم خبرې کوم هر یو به چې دا به څه چل کېږي دا به څه چل کېږي صحیح ده بالکل جی دې لپاره پوره جدوجهد بالکل صحیح ده او بله دا ده چې پښتانه قوم د بیکي دې لپاره راپاسي او جی دا دغه شانتي وشي بالکل او بله دا خبره ده چې او نورو ته دا منت کوم سوال کوم پښتنو مونږ ګزاره ډېر دي 2 رکعاته نفل لیکئ ارمانځه نه پس او دا سوال لیکئ چې خدای پاک دې مونږ د دې خلکو نه خلاص کړي صحیح ده مبارک ځای کې ناست په سعودي عرب کې تاسو د وزر کمېږي او بل دا خبره چې موږ خلک هغه ځای کوم علما چې دي نو هغه په پاټو کې تقسیم شوي دي صحیح ده بالکل دا چې کله په پاټو کې تقسیمي یو دغه کافر ده بل په بل نظام لګوي بل په بل نظام لګوي چې دله لارې دوزخ ته بل یې کې دله لارې دوزخ ته په سعودي کې دا خبره نشته صحیح ده بالکل قرآن او حدیث ته صحیح ده د قرآن سویلي دي او حدیث سویلي دي په هغې باندې بس عمل ده صحیح ده او دی یې هغه داسې یو پلانکې امام داسې یو ډینګړی امام داسې یو دغه پسې منډې تړلی وایي زه الله دې خیر وکړي چې ستاسو جذبات ستاسو خبرې ترې راورسېدې د دوی سره خبره اتره کوم ډېره مننه پوه ستا په خبره بالکل پوه شم جي ان شاء الله تعالی تاسو په خبره اترې کوم الله په امان ډېره مننه تاسو سعودي عرب نه ایویټي خیبر پېښور ته کال وکړو د هغې دپاره ډېره مننه ستاسو د مینې محبت الله په امان الله په امان جمشید صاحب ګرافیک پورې خبره کېده نو ګرافیک ما د الله ته د نږدېوالي یو وسیله وګڼله نو ما دا وویل چې د خلک په دې په دغه شي نو دا جمشید صاحب ګرافیک پورې خبره کېده نو ګرافیک ما د الله ته د نږدېوالي یو وسیله وګڼله نو ما دا وویل چې د خلک په دې په دغه شي نو دا ګرافیک کې ټولو کې لکه د ده د ډسپلی او د ده جوړول دې کې چې چا لاس دی هغه زما مشرۍ زوی دی زبیل احمد خان نن سبا په دوبۍ کې دی صحیح ده بالکل نو دا ټول کار چې دی د هغه د مرستې لاندې شوی دا ذهن کې ستاسو دا راتله چې د تاسو کوم ډېر فوټیج به مختلف ځایونه تاسو دې کې دا ده که نه جمشید صاحب چې مکمل قرآن خو ما سټپ بای په هغسې نه دی کړی چې هر یو شی د هغه ټیکسټ چې څنګه راځي هغسې د هغه منظرکشي وشي صحیح ده بالکل دې کې سوره رحمان ما یو ډېر په طریقو په دغه باندې جوړ کړی دی کوم چې دا ستاسو په وړاندې دی او سوره قیامه په هغې کې د قیامت ذکر دی نو هغه کې ما هغه شیونه ښودلي دي چې کوم چې قیامت په ورځې الله تعالی بیانوي اسمان شلېدل ځمکه چوېدل غرونه ماتېدل دا هر څه ما خپل کوشش پوره کړی دی او زما دا کار نه دی چې زه یوازې دا کوشش وکړم د ټولو مؤمنانو د هر زما د ینګ جنریشن ته هم دا خواست دی چې هغه د مخې ته راشي زموږ څومره عمر دی نور زیات 10 کاله 15 کاله د نه پس به صحیح دا نه جانشین پکار دی چې دا مذهب تر قیامته پورې الله ته وعده کړې ده زموږ مذهب به الله تعالی وعده کړې ده چې قیامته پورې دا خو زنده دی او قیامته پورې به زه اورېدی شم زه زنده یم زه به نه یم مګر زما اواز خو به یي که نه مګر زه دا وایم چې ینګ جنریشن کې هم داسې خلک پکار دي چې کوم را مخکې شي او دین طرف ته ضروري نه ده چې هر یو دی آرټسټ ګانا لا بجانا لا هر یو فیلډ دی دې باندې ورسېږي یو زما دواړو نه جي ستاسو دواړه محترمونه زما یو ډېر اهم کوېسچن دی کوېسچن اف د ډے ماسټر کوېسچن هغه دا صحیح ده او ریلي زه هم اوس پې لږ هغه شوم توقیر احمد صاحب تاسو چې څه کوئ د دې هم جواب نشته صحیح دا ستاسو په شان د خلکو دپاره د پروموشن دپاره حکومت چې دومره دعوې کوي یا پبلک سیکټر کوي یا پرایویټ سیکټر کوي یا زمونږ څومره ان جی اوز دي نان ګورنمنټ ارګنایزیشنز دي دا راځي په فنډزونه او دا او هغه او ډالر
د هغې د پروموشن دپاره چې تاسو ته چا اپروچ کړی دي ستاسو لږ دي دا فن اوچت کړو نه کوېسچن زما دا دی جی جی چې اخر ولې سکولونو کې کالجونو کې د جنکو کالجونو کې په ادارو کې د پورټریټ دپاره د آرټسټ دپاره د هغې بیسک فنکشن دپاره ستاسو دغه دپاره اسلامي خدمت دپاره دا دومره هغې چې کېږي هغه شی ولې نشته او د هغې ذمواري چې کوم د هغه څو کالونو هغې نه پس بیا بریک باندې ځو جي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی تاسو دا پروګرام خو زما ډېر خوښ شو تاسو ډېره مننه جی ای وی ټي صاحب زه ډېره شکریہ ادا کوم تاسو ډېره مننه جی جی زه پېښور نه خبرې کوم او حاجي ریاض جی جی حاجي ریاض صاحب څه دي ستاسو پروګرام کې څه خوښ شو موږ خبرې پرې کوو او توفیق صاحب ډېره شکریہ ادا کوم ډېره مننه تاسو ټلویزیون اواز ریاض صاحب بند کړئ نو بیا به زمونږ ستاسو اواز راځي بیا فون باندې خبره اتره کوئ جی جی تاسو اوس خبرو کوي زه وایم موږ خبرې اترې کوو ستاسو پروګرام کې څه خوښ شو زموږ پروګرام خو ډېر زیات خوښ شو او د توفیق صاحب ډېره شکریہ ادا کوم چې د 15 کاله تقریبا د قرآن شریف دپاره ولګول صحیح ده بالکل او صحیح ده نور ریاض صاحب سوال غواړئ خیبر ټلویزیون خپله ذمواري پوره کوي موږ ستاسو چې کوم خیالات دي کوم خبرې اترې دي موږ د خلکو د زړونو د هغې د احساسات ترجماني کوو بس الله دې تاسو لم د دې وس او توفیق درکړي امين صحیح دی ډېره مننه ریاض صاحب ډېره مننه تاسو خبره اتره وکړه جي کوم د ویټي خیبر هم شکریہ ادا کوم او د توفیق صاحب جی د دې ډېره شکریہ ادا کوم تاسو هم ډېره مننه ریاض صاحب ثانک یو ویری مچ الله پامان درنو کتونکو زمونږ پروګرام روان دي جی تقریبا یو په وخت پاتې یو بریک اخلو دا غینه پس بیا راځو سټے وذ ای وی ټي چینلز